علي چیرې چکر ته نه ځو یاره ډېر زړه مې تنګ سوی ده. سلام علیکم. څه کیسه شروع کړې ده؟ جوړ په خیر جوړ په خیر. کښېنه هلته مهرباني وکړه کښېنه. یاره رحیمه تلو چکر ته مایل سي ته به هم سي زه به سم علي به سي او احمد به هم راسي. نه زه هغه سره نه ځم احمد سره. ولې وسړی ولې دا نفرتونه خپروئ؟ هغه سره زه نه ځم ما ډېر له پامه بد اېسېږي. مشکل چې شي دا څه تاوان یې در کړی سړي بله څه خبره ده. خوند نه راکوي شکل یې خوند نه راکوي. څه خبره ده؟ هېڅ خبره نه ده خاصې خوند نه راکوي. که تاسو ځئ لاړ شئ خو زه نه ځم. ګوره داسې کار مه کوه هغسې راسي هغه هم دې موږ او تاسې ملګری ده. زما طبیعت یې نه مني هغه سره زما طبیعت نه لګي تاسو لاړ شئ زه نه ځم ورسره. ګوره هغه ته څه مشکل جوړ کړی به دا هېڅ مشکل نه ده ورسره خاصې شکل یې مې ښه نه راکوي. که ورشه ته موټر راوله ته موټر راوله لاړ به موټر راولم تاسو لاړ شئ مشکل نشته موټر راولم تاسو. یاره ولا علي داسې عجیبه خلک دي زه په دې باندې نه پوهېږم چې شته نفرتونه خوروي. انسانان باید انسانانو سره مینه وکړي او دا داسې خلک دي چې زه نه ځم او زه نه ځم. ارمان به یاره علي زه ولا حقه په دې باندې پوهېږم دا ولې داسې کارونه کوي. ولا نه پوهېږي بس ناپوهه دي او د دې وخت ارمان به وکړي د ملګرو. زه همدا خبره روح ورته کوم چې انسان باید د انسان سره مینه وکړي دا نفرتونه خوري خو سرای ولي ولو سره داسې کار به وکړو زه به د هغه ته یو ټلیفون وکړم احمد ته چې دی چېرته ده چې راځي که نه راځي. عمر یې ډېر ده دغه د احمد خپله زنګ وکړه. سلام احمده ښه یې جوړ یې؟ ولا شکر ده چېرته یې؟ دا څه یې؟ اوهو الله دې وبخي الله دې وبخي ده سمه ده په مخه دې ښه. دا نیمګړی ژوند ده ګوره دا اوس یې صرف یو لاره باندې نه ته او هغه ګوره اکسیډنټ کړی سبا یې 10 بجې جنازه ده. داسې خلک دي نو قاري صاحب دغه ته اوس سړی څه ووایي قسم په خدای. دا چابي وخت ګاډی مې راوسته دا کلي دې سره ویسه او ویسه هلسې هر چېرته ځئ هلته لاړ سئ. لاړ شئ زه نه ځم تاسو لاړ شئ زه نه ځم. په کومه وجه ته نه تلې هغه سره مې دا زړه اوس غواړي چې هغې دنیا ته دې ولېږم. ولې څه چل وسو؟ هغه پرون اکسیډنټ کړی نن یې په 10 بجې جنازه ده. ګوره زه خو هر وخت کې تاسو ته چې د انسان قدر په ژوندانه وکړي پس د مرګ به تاسو ارمان کوئ. څومره ښه سړی و. په څه شي باندې ښه سړی اوس په یوه لار نه اوس راتلې همدې باندې ښه سړی اوس یاره ما نه خوښېږي نه اوس سره کښېنم جګېږم. دا د موږ او تاسې عادت جوړ سوی دی چې انسان تر کومه پورې مړ سوی نه وي موږ او تاسې قدر نه کوو. وروسته له مرګه په هر شي باندې چې پښیمانتیا کوي هېڅ درد نه خوري هېڅ فایده نه کوي. د دې ویډیو نه د موږ مقصد دا هغه و چې انسان قدر په ژوندانه باندې وکړئ. بعد له مرګه هر رقم افسوس هېڅ معنا نه لري. بالکل همداسې